یو سوچ او هغه سوچ اوس هم دی چې سیاست عبادت د عبادت په سوچ باندې مونږ دا شی کړی دې ځای کې تاسو ګورئ زما ژوند اونرس چې کوم تقریبا زما دشمنانو ما د عام لیول کسانانو د لو میډل کلاس خلکو هغه سره تیر کړی دی د هغوی په فیور کې تیر کړی او په هغه وجه باندې پاکستان پیپل پارټۍ ته زه راغلی چې دا ټول خلک سماج ډیولپ شي ښه دغه شي نو ژوند ښه تېرېږي یو سوچ خبرې نو په دغه سوچ باندې ما وخت عمر هر څومره دی خو ډېرو ځوانانو نه ښیم ما 77 نه سیوا هغه وخت سره ډېر ښه ریلیکس وخت او په ما باندې والدین ډېر مهربانو او مینو نو داسې تکلیف به ماته نه و سکول ته تلو لوند خوړ ته به چې تلو خپله ټانګه لنډ سکولو پاتیانو کې میډل پورې دلته کې نو ښه ښکلی سایکل به را سره و په هغې به ګرځېدو سکول کې به مو ګیم کول د هغې نه وروسته به خپل ګیمز وکړو والیبال به هم کوو بیا دا کلبونه جوړ شوي دې ځای کې مونږ یو یوت کلب جوړ کړی و شاهین کلب په هغې به ډرامې کېدې ډېر ښکلی اکټیویټي او ډېر ښکلی وخت تېرېده بیا کالج کې ښه وخت تېراو ښه والدینو او ښه وجه باندې په ما باندې و پرنسپل انګریز پرنسپل خو ډېر مهربان و هغه به دا وی چې چا به شکایت وکړه هغه ته سوی او بل ته نه وی نو هغه به ورته وي آی نو هیم هی از مای فیورټ سن هی کیپس ګوډ سوسایټي ښه سوسایټۍ کې وخت تېروي ښه دغه کې تېروي نو په هغه باندې زما ابجکشن نشته هر ځای کې چې نو ډېر داسې دي چې چیف سیکرټریان پاتې شوي دي دوه کسان منسټران پکې ډېر راغلي ارباب ایوب جان مونږ یو ځای وو کالج کې آفتاب شیرپا مونږ سره ایډورډز کالج کې وو ټول یو ځای څوک مخکې څوک وروسته نو ډېر ښه داسې خلک وو هزاره کې ډېر زموږ ملګري وو چې هغه بیا منسټران شو یو ځای وو اوس هم چې میلاویږو خو دغه سره ریټایر انجینیران دي دغه دي نو خو موږ د هغوی نه یو بل نه زده کړه کوو او میلاویږو زمیندارۍ هغه وخت سره والدین دغه وو د هغوی په پرورش باندې د هغوی دغه باندې هغوی به لوک افټر کوو ډېر ښه لوک افټر کوو په خپله طریقه باندې هغې کې زموږ څه انټرفیرنس دا شی به نه و واټو ته به تلو چکر به م و ټوپک به م راواخېسته مړه دې به م پکې ایښتې د ښکارونو شوق و زما د بچپن نه تقریبا چار چاپېره دا کندې مندې به وې سیسۍ به پکې وې کنځري به پکې وو تلو به بیا به ګیم کوو هغو خلک خو وایي چې سپرلی وي هر وخت کې او اوس ژمی چې کوم دی ګرمی نه تنګ شي ژمی نو سخته یخني ده او لنډې روزي کارونه پکې دونه نه وځي او بیا وایي چې یاره اوړی ښایي اوړی کې داسې که ته اوس پېښور ته لاړې یو کار له نو بیا به ته وایې چې یاره دونه اوږدې روزي یاره دوه درې کارونه پکې نوره ویست دی خو ژوند چې کوم دی ډېر ګران شوی دی هغه وخت سره چې پکې به چا سره و فریج به چا سره و دا لویه یو فیسیلیټي وه اوس داسې حالات دی چې ژوند تنګ دی په ژمي کې هم تنګ دی په اوړي کې هم تنګ دی د بجلۍ دا ریټونه وګورئ د ګیس ریټونه وګورئ خلک و ګیس راغلی نغرې به وي زنانو ته به تکلیف نه وي ډېر مشکلات دي او یو مشهور شی دی چې خصوصیات یو شاني نو هغه دوستي کامیابېدی شي بره خلک چې کوي یو نیم کیس دی چې هغه دوستي دغه کامیابه شي زموږ اسلامي دغه دا دی چې د خپلې اوږې ته به ګورئ د اوږې نه بره سوچ به چېرته نه کوې لاندې سوچ به کوې هغه برابر نو موږ وګورو چېرې دا حالات دي د هر شی ښه حالات دي په دې چې دا ژوند خوږي په دې چې امني هر څه پکې اوس وخت داسې را روان دی چې خدای دې خیر کړي چې دا ډاکې به شروع کېږي غنم کم ځای ته ورسېده سبزیان یې کم ځای ته ورسېدې خوراک کې زه خوش خوراک یم بل دا غواړم چې میلمانه راسره یوازې خوراک او دغه همیشه چې کله غرمې ماسخوتن خو چې ټوله ورځ نه راتېرې کړي ماسخوتن مجبوري نو په دې چې زه وایم چې هر یو شي لږ دی په طریقه باندې اوس نشي افورډ کېدی
مخکې به سره 15 ډیشز به و دغه به چې راشي څوک کیني راسره هېڅوک نه شي کولی سال لګي اوس مونږ ځمکې خرڅو وخت په تېرو زما لباس زیات سپین خوښي او نیچرل اسټن ښکلي ویو مې خوښوي ښه کلر مې خوښوي او ښه دغه دی کپړې چې کوم دی صفا مې خوښوي نن ما لا بدلې کړی نه وې بدقسمتی نه تاسو داسې اچانک رالی نو لږ دغه کپړو کې ناست یم نو بل چې خپل مې هم دا خوښوي نو د بل مې هم خوښوي نو نوسي چې کوم دي ډېر ګران دي ډېر ګران دي ډېر لګوي چې ماشومان یې پته نه شي چې لوی شي سالت وي د زامنو په شان یو که نه خپل هغه دغه به وي خو دې وخت کې دا چې هغه مینه غواړي او زه خو دمه شم چې نوسی وینم بر نه ستړي چې وینم دمه شم ما سره دونه مینه کوي لکه پلار سره به نه کوي دونه مینه کلیوال ژوند ډېر ښکلی ژوند ډېر ښه دغه هغه ورته پته لګي کوم ټریډیشنل خلک دی مونږ ارینج میریج ورته ووایو چې فیملي زما خوښه وه خو هغه دغه نه و لکه چې اډوانس دغه نه و ارینج میریج ګوره چې دا خواهشات دي هر وخت دي هر یو دغه وي خو زمونږ ایج کې پرده ډېره وه شکر دی دا شی اوسه پورې نه دی راغلی دا اپسنس محسوس کېږي چې یو خوا دوره بل خوا دوره دا وغه خو دا کانفیډنس زموږ په کور کې داسې شی نشته کور کې د دوی مور دا خبره کوي چې یاره دا وخت داسې همیشه هر کور کې دا خبرې اترې خو پوهېږي چې څه وجه دا کوم مجبوري ده یو شي کې چې ته ورننوتی نو بلکل دستبرداره کېدی نه شي هر څه پرېښودی نه شي هر یو سړي پسې دوستاني ملګري نښتي څه سوچ ډیولپ شوي دغه شوي نو چې ته دستبرداره کېږې نو سیسټم سره زیاتې ما یو سوچ او هغه سوچ اوس هم دی چې سیاست عبادت په عبادت په سوچ باندې مونږ دا شی کړی دې ځای کې تاسو ګوره زما ژوند اونرس چې کوم تقریبا زما دشمنانو ما د عام لیول کسانانو لو میډل کلاس خلکو هغه سره تیر کړی دی د هغوی په فیور کې تیر کړی او په هغه وجه باندې پاکستان پیپل پارټۍ ته زه راغلی چې دا ټول خلک سماج ډیولپ شي ښه دغه شي نو ژوند ښه تېرېږي یو سوچ خبرې نو په دغه سوچ باندې ما وخت تېر کړی مونږ خانداني سیاسیان یو والد صاحب او ماماګان ټول په مسلم لیگ کې وو او بیا بوټو صاحب راغی 65-66 کې رامخکې شو دا سرګرمۍ شروع کړې 65 وارنه دا دلچسپي چې کوم ده زموږ پیدا شوه په دې وجه پیدا شوه چې د ملک سره مینه وه په اصلي معنو کې مینه پکار ده او بیا داسې قیادت تلاش پکار دی چې راشي په دې وخت کې بوټو صاحب راووته او تاشکند مسله کې دغه کردار چې کومونو ډېر ښه او بیا یونایټډ نیشن کې پارټي جوړه شوه په سن 67 کې نو مونږ رالو خو داسې ارګنایزیشن نو په ډسټرکټ کې نو صوبې په سطح نو په صوبه کې به مونږ یو څو پوسټونه خو بوټو صاحب جلسې به چې چېرته وي نو مونږ به تلو ولا یا ډسټرکټ وایز ارګنایزیشن جوړ شو راغلی بیا 67 کې پارټي جوړه شوه په 68 کې بیا پاکستان پیپل پارټۍ ته راغلی او بیا الله مهرباني وه چې بوټو صاحب د لنډ نه مو لیده په دې چې زمونږ کلي ته راغلی و 3 ځله راغلی و په 69 کې راغلی او بیا چې کوم دی په 70 کې زما میلمو جلسه وه پای کې د سوات کسان پکې راغلي شامل شو ډېرو زموږ قیادت چې کوم راغلی نو ټول هم لنډ نه ولیده بیا 70 کې الیکشن وشو ما الیکشن وکړو تجربه نه وه بعضې پویدونه موږ په خپله به دا خلک راځي ووټونه به اچوي په سازش باندې لیډیزو به نه کوو خو هغه خلکو چا چې وی چې نوم یې نه علمه کم چاټي وه کم دغه وه
خو هغه خلکو په خپل علاقه کې پټ تر پټه د لیډیز ووټونه وکړو. زموږ په دې کلي کې 1800 ووټونه بل چا اچولي نو په هغې کې بیا تقریبا 70% 60% ووټ چې کوم دی زما وخوت. 1800 ووټونه ما دلته کې اخیستي وو نو بیا به ما به ګټلې وه. زموږ د پټه نه انډیپینډنټ یو سړی ودرېد هغه تقریبا 1500 ووټونه واخیسته. 1500 ووټونو کې 1200 ووټونه زموږ زموږ مخالفینو د مړو ووټونه چې کوم دي بول 300-400 ووټونو باندې مونږه بیله. په 70 کې ما الیکشن کړی 300-400 ووټونو باندې بیللې وه. بیا 77 کې الیکشن په هغې کې ما وګټه. بیا ډېره موده پس الیکشن جنرال صحیح الیکشن وشو په 88 کې نو په هغې کې زه الیکټ شوم. دویم الیکشن باندې امیر افضل خان صاحب خدای دې وبخښي هغه الیکشن ته ولاړو. هغه ته زه مقابله ته ودرېدم نو هغه داسې و چې خلکو خاندل چې ته څه کوې. نو یاره زما په عوامو باندې عقیده ده او دغه ده او واقعي عوامو ووټ راکړه. تقریبا 25,000 ووټ ما واخیست او د ټولو نه لیټ په پاکستان کې چې ناموس شوی نو زموږ د نیشنل اسمبلی الیکشن و چې ټولو نه اخر کې دا وشو. هغه زموږ سره یو علاقه چې هلته کې لیډیز ووټ به ډوکېده نه هغې کې 100% ووټ هغوی وخو. بیا هغه خپل ووټ 30-35,000 دغه خو د هغې نه پس مفروحان ما ته ودرېدل هغوی په وجه باندې او علاقه مجبوره وه. پیرل ګورمنټ هغوی جوړ کړی و. حکومت هم چې کوم دی هغه نه شو کولی. 2002 کې الیکشن و یو هوا وه د افغانستان وارو د MMA راله او کم نمونه چې عمران خان دا کیسه وه دغه شانه وخت اسټابلیش مې وغوښته چې یاره په دې صوبه کې دا راشي. هغې نه پس بیا 2008 کې الیکشن وشو نو په هغې کې کامیابي ما ته میلاو شوه او منسټر یې میلاو شوې هغه میلاو شوې او په هغې کې چې کوم دی ټولې صوبې تعمیر مو وکړو. ډېر ښه طریقې باندې مو وکړو. د خپلې علاقې کې ډېر ډیولپمنټل کارونه وکړو. دا هم نه و کړی چې د بلې حال کې حق وو. د هغې نه پس بیا چې کوم الیکشنونه تاسو کتل ما کنټسټ نه کړ ما زوی ودرېده. بیا دا بل الیکشن چې راغی زما جلسې جلوسونه ته د دې علاقې تا کتل کم غټ غټ جلوسونه کم دغه او داسې به خلکو فیل کوله چې دا د بي جلسه ده دغه جلسه ده او په هغې کې خلکو جوش او خروش. خو په آخري 2 ورځو کې څه داسې څه معجزه داسې دغه چلېد جادو چې مونږ 3-4 نمبر ته رالو. نو دا حالات دي د عوامو مرضي نشته. په پیسو ټکو باندې خلکو غریبي ده تکلیفات دي مشکلات دي او د هغوی سوچي نه هغه لږ لږ چې کوم چا پرېښی نه وو نه پوزیشن پرېښودو او نه اسټابلیش 2 کالو او 2.5 کالو کې به حکومتونه ختم. صرف زموږ نه نواز شریف حکومت هم ختم کړی. یو دا چې ړومبی 2002 کې 15 کاله هغوی پوره کړي MMA حکومت او زموږ هم په کې د شمار قومي سیټونه راغلي وو خو رول و زموږ بي جمدی وه پارټي جمدی ساتلی وه. دا 15 کاله چې کوم او کمزوري حکومت و زموږ په مرکز کې ټول دارومدار په مرکز باندې کېږي. خو د هغې باوجود صوبایي خود مختاري میلاو شوه. 18وی تربیب ختم شو. بیا دا اختیارات موږ سره وو چې یاره څه جوړ کړو څه مخکې کړو. ما چیف منسټر دی خو عزت وکړي حیدر خان موتی هغه سره مې ډسکس کړه چې داسې پاور انرژي یو خپله محکمه جوړو دلته کې 50,000 میګاواټ بجلی زموږ سره سهولت شته چې جوړ کړو. ګیس هم دلته شته پټرول هم دلته کې شته چې داسې وکړو. نو تقریبا 22 پراجیکټس مونږ وټاکلي چې په دې به کار شروع کړو او په هغې کې څلور پنځه چې کال 2-3 کاله کې وو او بیا 10-12 داسې پراجیکټ وو چې هغه 6-8 کاله به هغه به اخیسته. نو هغه 10-12 پراجیکټ
ټوټلی چې دا شوی نو 70 هغه وخت په حساب سره 70 ارب روپۍ به زموږ د کال زموږ د صوبې دغه به خو ډېر افسوس دی پراجیکټس هم عجیبه شو روکاو شو زما او د حیدرخان اوتي سټون به لګېدلی هغې سره خوا کې دوی خپل سټون یا څه ځایونو کې سټون زموږ چې کوم دی هغه لرې کړه نو هغه وخت داسې و چې اسمبلو ته حقوق زرداري صاحب ورکړي نو اسمبلی چې مضبوطي قانون سازي کېږي نو ملک ورسره ترقي کېږي نو هغه وخت کمزوري حکومت خو تجارت ډېر خور شوی بار ملک راتله انویسټمنټ کېده دونه پورې انډیا هم سوچ وکړو چېرې د جګړو دغه داسې خبره نشته تجارت شروع کړو نو چې تجارت شروع شي نو ورسره هر یو کار چې کوم دی بیا دی انډین به راتله انویسټمنټ کو پاکستانیان به هم تلل هلته کې چین سره چې کومې دا اوسنۍ کومې څوک بریک ته وایي هغه وخت سره دا معاهدې شوې د بحري پورټ او دغه شان د سی پیک دا نورې خبرې داسې وې نو هغه وخت چې کوم نو ډېر تعمیري کارونه هم شي او نور مزید تعمیر دپاره سټپس ایښودل شي اوس ناحالتیا وجه دا ده چې هغې نه پیدا څوک نه دي سی پیک یو چین مونږ ته پاتې دی هغه هم په دې سوچ خلک وایي چې هغوی خپل مفادات هم دي په دې سره بندرګاه ورته میلاو شوې ده او دغه ځای نه به ځي خپل سکیورټي چې څونه یې هغوی ته ومیلاویږي نو کوم مقصد سی پیک هغه ونه شو چې دا زموږ بیکورډ بیلټ دی جنوبي اضلاع په دې چې دا روډ راشي او هغې سره دا و چې دې روډ په غاړه چې څونه ټریبل ایریا دی هغې په دې کې به انډسټریز ولګي د هغې خلکو ژوند به ښه شي مزدوران به کار کوي نور به داسې تجارتي منډۍ به جوړېږي انډسټري به یوی ورسره نور شیزونه داسې اوار شي نو دغه وخت کې کارونه ډېر شي افغانانو ته دا پیغام دی چې د فیوچر د دوی دی او لږ سوچ پکار دی څه خلک ځوانان چې کوم دي د پلار مجبورو ته د مشرانو مجبورو ته نه ګوري هغوی خو مفت خوري کم سیاست پکار دی کم ناسته ولاړه پکار ده او دا سوچ نه دی پکار چې بس ماله به راځي میلاویږي زما پلار او زما خاندان ته چې کوم نقصان رسي هغې نه د سترګې پټې کړي دي او بې سوچه دي نو دغې طرف ته لږ سوچ ورته پکار دی چې شریک ژوند دې ته وایي چې پلار او د مشرانو کم تکلیفات مشکلات دي هغوی سره یو ځای شي هغوی سره سوچ کم از کم برابرې دي اوسه پورې خو پاکستان چې کوم دی تاسو منټونه ټولې دنیا نه الګ تله ډېر شکر دی چې ټول دارومدار سیاستدانانو باندې اوس سیاستدانان چې کوم دي 90% متفق شوي دي یو څو نو که جمهوریت راشي د اسمبلو تش په نوم باندې دا نه طاقت دي پاور چې کوم دی پوره منتقل کول پکار دي چې پوره هغوی صحیح قانون جوړوي دا سوچ یوي او پاکستان مستقبل ډېر ښه دی په دې چې زموږ خو ټولو ناول یو مذهب دی په هغې باندې په دې اسلامي دنیا کې چې کوم دی مقبول یو بیا په درېیمه دنیا کې چې کوم دی مونږ اوسېږو سوچ هم دا دی چې درېیمه دنیا دغه مخکې نو دغه چې ټول متفق شي او یو شي نو د پاکستان فیوچر ګاونډیانو ملکونو